د امر بالمعروف وزارت د بیژرو او کم عمره سرتیرو په وړاندې سخت کمپاین پیل کړی. دا چې د امر بالمعروف وزارت یاد کمپاین ولې او څنګه پیل کړی بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. امر بالمعروف د بیژرې او کم عمره امنیتي ځواکونو خلاف کمپاین پیل کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې لوړپوړي پلاوي یې د نظامي لیکو د تصفیې په موخه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست له یو شمېر ریاستونو څخه لیدنه کړې ده. سرچینه زیاتوي چې دغه پلاوي له اړوند طالب چارواکو وغوښتل چې بیژرې او کم عمره هلکان دې خپلو لیکو ته نه داخلوي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت یو مقام ملا راز محمد حمید خبرداری ورکړی چې د دغه امر سرغړونکي کسان به محاکمه او مجازات سي. د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د واکمنۍ په څه باندې یو نیم کلنه دوره کې په پرله پسې ډول داسې غوښتنې کړي، خو د امر بالمعروف وزارت له خبرداري ښکاري چې طالبانو د خپل عمومي مشر دغه امر نه دی پر ځای کړی. همدارنګه څه موده مخکې د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ویلي و چې د هغو کرغېړنو کړنو مخه باید ونیسو چې ځینې کسان یې کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د صف تصفیه باید وساتو. هغه کرغېړنې کړنې چې بعضې اشخاص یې ترسره کوي د هغوی مخنیوی باید وکړو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.